د کري سید خوستي په نوم د یتیمانو یادکور د مرکز اړوند صحرا باغ سیمه کې پر 15 جریبه ځمکه جوړیږي. د یاد مرکز لپاره لومړی په 45 میلیونه افغانۍ ځمکه اخیستل شوي او ټاکل شوي چې اړوند ودانۍ په 2 پوړونو کې په 5 کمپلیکسونو کې جوړه شي. د دارالایتام کې هم د جمهوریت یتیمان هم د اسلامي امارت یتیمان دواړو ته کفالت کیږي، دواړو روزنه به کیږي دلته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د موږ د دارالایتام خیریه بنسټ چې د موږ د دواړو نوع یتیمانو سره کومک کوو، ځکه دا دواړه نوع یتیمان چې دي دا د موږ له غاړې دي، موږ په موږ کفالت لازم ده، موږ کفالت کوو، موږ باید روزنه وکړو. د یتیمانو د یادکور د رغنیزو چارو لګښت د خلکو او سوداګرو له لوري ورکول کیږي. د غونډې برخوال هیلهمند دي چې د یاد مرکز په جوړېدو سره به ګڼ هغه ماشومان چې د کور سرپرست نه لري ګټور او لاس نیونکی تمام شي. د دغه ولایت والي د وینا پر مهال په خپل منځي ورورولۍ ټینګار وکړ او په ورته وخت کې د یاد مرکز سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. څومره امکانات چې موږ لرو هغه که خپل لرو، ولایتي اداره کې هغه هم د دوی نه قربان شه، او که خپل نه لرو یو ترخوا به انشاءالله اخوا دېخوا به منډې هم ورسره وهو تر څو چې دغه دارالایتام ښه قوي شي او ښه پالنه یې وشي. د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان اسلامي امارت دا هوډ لري چې هغه یتیمان چې په دې 100 کلنه او یا هم 43 کلنه غمیزه کې او په دغه انقلابونو کې د دوی پلرون یې وژل شوي او یا شهیدون شوي دي، د هغې غم وخوري. د کري سید خوستي د یتیمانو ذکر شوي کور د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په سلګونو یتیمو کورنیو ته نغدي او د خوراکي توکو مرسته رسولې ده.